په سعودي عربستان کې د ګرزبندیز پر مهال ډیری نارینه‌و له یو څخه د زیاتو ودونو رازونه افشا شو او خپلو ښځو لاس په لاس ونیول. همداراز ورسره د طلاق کچه هم په بېساري ډول زیاته شوې ده. نن ډیره جالبه ویډیو درته لرم، هیله ده تر پایه یې وګورئ او د داسې جالبه مطالبو لپاره سحر میډیا چینل سبسکرایب کړئ. په سعودي عربستان کې د ګرزبندیز پر مهال د طلاق په کچه کې 30% زیاتوالی راغلی دی. هغه ښځې چې له خپلو میړونو څخه طلاق غواړي ډیری یې پکې ډاکټرانې، کاروباري او دندې لرونکي ښځې دي. په راپورونو کې ویل شوي دي چې په دې کې زیاتره ښځې هغه دي چې میړونه یې په پټه نور ودونه کړي وو، خو کله چې د ګرزبندیز پر مهال ټول په کورونو کې بند شول نو لومړنیو ښځو ته د خپلو میړونو د نورو ښځو په اړه له بېلابېلو لارو معلومات وشول او د میړونو رازونه یې افشا شو. له هغه وروسته بیا ښځې محکمې ته عرض شوي دي او له خپلو میړونو یې د طلاق غوښتنه کړې ده. په سعودي عربستان کې د طلاقونو په کچه کې 30% زیاتوالی د فبرورۍ په میاشت کې ریکارډ شوی و. د تیر کال په پرتله سږکال د فبرورۍ په میاشت کې 2482 تنو جوړو ترمنځ طلاق وشو، خو سږکال بیا د تیر کال په پرتله په ودونو کې هم ډیروالی راغلی دی. د تیر کال په پرتله سږکال د فبرورۍ په میاشت کې 15 سلنه ډیر ودونه شوي دي.